په دې نعمتونو کې داسې یو نعمت دی چې الله خالص انسان له ورکړی دی، مسلمان له ورکړی دی او کافر له ورکړی دی. بعضې نعمتونه خاص زمونږ دپاره دي او بعضې نعمت داسې دي چې هغه مسلمان سره مشته او کافر سره مشته، چې هغې ته عقل وایي. عقل د الله ډېر لوی نعمت دی خو موږ د عقل نه کار وانغېسته. عقل د انسان هغه نعمت دی چې د هغې په سبب دی د حیواناتو نه جدا دی. حیواناتو سترګې شته، نظر پرې راوي لګي، بلکې زمونږ نه د بعضې حیواناتو سترګې ډېرې تیزې دي. د حیواناتو غوږونه شته، په هغې اورېدل کوي. د بعضې حیواناتو د غوږ تیزي زمونږ نه ډېره زیاته ده. د حیواناتو وجود لاسونه او خپې هم شته دی او د ډېرو حیواناتو په لاسونو خپو کې زمونږ نه ډېر لوی طاقت دی. پیشو ته ګوره سترګې لري او پیشو په تیاره کې هم شی ویني، مونږ په تیاره کې نظر نه لګي. او غوږونه د بعضې حیواناتو د انسان نه ډېر زیات تیز دي، لکه دا کونې نه دي، کونې دا په دې خپل غوږ باندې دا کونې دا یو حس محسوسوي. په دې غوږ باندې هغه ته د کشارو پته لګي چې څاروي کم خوا روان دي او کم خوا ځي. پخوا چې به دې غلو غلا کوله نو هغې دا کونې خو تاسو پېژنئ که نه، د دې سپو او د دې څارو په دې ملا کې په دې ویښتو کې نښتي، دې کې به نرۍ غوندې تار واچوه پرې به یې ښوده، نو چې ده به کم خوا حرکت شروع کړو نو دې ته پته لګېده چې دې خو څاروو پسې حرکت کوي، نو دې طرف ته څاروي روان دي. او څاروي خو چې دي نو خامخا انسان وسره وي، نو غله به په هغې طرف لاړل نو هلته به قافله روانه وه نو لوټ پې کړه. دا د پوزې حس د انسان نه د میږي زیات دی. زمونږ په پوزه دومره بوی پته نه لګي لکه میږي ته چې پته لګي. میږي په سوړه کې وي او ته چې ته لرې په المارۍ کې خواږه کېده او لږ ساعت پس ګوره د میږو یو قطار او لین به ورته لګېدلي. د لاس او د خپو طاقت د زمري سره څوک په هغې کې مقابله نشي کولی، او د ژبې او د خولې په طاقت کې به د خر سره هم څوک مقابله ونه کړي. خر چې څومره تیز اواز کړي داسې اواز بل څوک نشي کولی. نو د لاس او خپو طاقت د حیواناتو کې د انسان نه زیات دی. د سترګو طاقت په حیواناتو کې د انسان نه زیات دی. د غوږونو طاقت په بعض حیواناتو کې د انسان نه زیات دی. یو څیز داسې دی چې هغه الله صرف انسان له ورکړی دی او حیوان له نه دی ورکړی چې هغې ته عقل وایي. د هغې عقل نشته او د انسان عقل دی، او دا هم د خدای ډېر لوی فضل دی. د دې څارو له خدای عقل نه دی ورکړی، یعنې که دې څارو له خدای پاک د ژبې ګویایي ورکړی وه او خدای وله عقل ورکړی وی نو قسم دی که په خر دې باره موړی وي او که په هغوی د پاسه دې سورلیم کړی وي چې په خر دې بار واچو هغه خو به عقل و ژبه به یې وه نو نیغ به یې درته مخ راوړو چې یېر وله په ما بار ولی چې تا به ورته وی چې ته خدای پیدا کړی دی دپاره چې زه په تا دا بار ور واچوم او یا د پاسه در باندې در سوچ شم اول ته لاړ شم. هغه به وایي چې نه ته خدای دې له نه پیدا کړی، ته هم دې له پیدا کړی چې زه د پاسه در سور شم. یو ګنټه خو ورې خر سره مناظره کوله، هغه به په ما مه راسورېږه او تا به وی نه در سورېږم. ممکن ده چې هغه در باندې راوچت شوی وی، بیا به دې څه کول چې په هغوی دې بار وړه نو هغوی به سره خبرې کولې او عقل خو به یې و، عقلمن خو مناظره کوي. هغوی به سره ځان له باد شروع کړو چې وروره په ما ولې دا وږي له پاسه راچې، تا به ورته وایي چې ته خدای پیدا کړی دی. هغه به وایي چې دی اړوم خدای نه یم پیدا کړی، زه خو خدای دی له پیدا کړم چې ته چټ شې چې زه در باندې در سور شمه. نو هغوی به هم د سره مناظره کوله، خر به هم د سره مناظره او بحث به کولې. عقل به و ژبه یې وه، خدای پاک د هغې نه ژبه واخېسته او عقل یې واخېسته چې ستا خدای تابع کړه چې ته پرې خپل سفرونه کوې. او که د دې څارو عقل وې او ژبه یې وې، نن به زمونږ مدرسې هم د خرو او غویانو نه ډکې وې چې دې ملا نه د دین بوم نه مو زده کوو. نن به د سکول کوټې هم د خرو د څارو نه ډکې وې. نن به په یونیورسټۍ کې په کورسۍ باندې خرو ناستو او غوایان به پرې ناستو او صاحب ګډې چیلې به هم ناستې وي چې ولې مونږ دا ساینس نشو زده کولی څه. او چې عقل سړي سره ني او لیونی وي لیونی نو دې ښه او بد نه پېژني. وره لیونی په نور هم ګرځي، لیونی اوبو کې هم رواني، لیونی جامې هم نه اچوي، جامې هم شلوي، ولې عقل نشته. مونږ له عقل را کړی دی نو مونږ ښه او بد پېژنو. لیونی خپل رور او دوست هم نه پېژني، مونږ له خدای عقل را کړ مونږ رور او دوست پې پېژنو. لیونی عقل نشته نو نه مونځ پېژني نه روژه پېژني، نه خپله ځانه ښځه پېژني او نه خپله خور پېژني چې پوره سوچه لیونی وي. مونږ له خدای عقل را کړو نو په دې عقل به مونږ دا پېژنو. وروره دا زما خپله خور ده، دا زما خپله مور ده او دا زما خپله لور ده او دا پردی خور ده او پردی لور ده. عقل نه به زه دا کار علمه څنګه چې زه خپلې خور ته د عزت په نظر ګورم او دا مې خوښه ده چې زما خور ته څوک په بد نظر ونه ګوري، دقسې پردی خور لور ته به زه په بد نظر نه ګورم. زمانو مونږ عقل څه لپاره استعمال کا؟ مونږ عقل د خواهش تابع کړی دی
او شریعت وی چې عقل به د خواهش تابع کې نه، خواهش به د عقل تابع کې. یو مثال د تخیمه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا مثال ذکر کړی دی، په بخاری شریف کې مشتا، په مشکات شریف کې دا حدیث شتا. نبی علیہ السلام مبارک فرمای د بلف مثال ورکي، رڼا مثال ورکي. دا پتنګان په دې رڼا پسې روان دي، دیوه چې کله بلې پتنګان د لوري د دیوې لاره روان دي. دی پتنګ ته دا دیوه د دیوې د رڼا ډېره زیاته خشته ښکاري، او دا پتنګ وای چې دی دیوې لوره لمانو د پتنګ په لکه بس سوچي چې په دې دیوه کې څومره سکون دی، څومره خوشحالي ده، ځکه په روان دی، ورپسې را روان دی. لیکن په دې رڼا کې دنه بیا څه شی دی؟ بیا تبۍ ده. پتنګ دا غلی نه راخوشی دی، دا رڼا ورته ډېره مزېداره ښکاري، خو چې رانږدې شي او د ډیوې د لمبې لره ورسېږي نو ودرې مسودې تباه او برباده بشي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای وی دقه رنګې د دنیا د خواهشات تاسو ته داسې ښکاري لکه پتنګ ته چې دا د ډیوې د اور د رڼا څنګه خشته او مزېداره ښکاري. هر سړی په دې خواهشاتو پورې په منډه دی. او نبی علیہ السلام فرمای چې ما رانیولې کلک هم رانیسم او دته نصیحتونه کوم چې ایرورې مه ورده ګورې، تا ته خو رڼا ښکاري، تا ته خو ښکلی شی ښکاري، تا ته خو مزېدار او مزین شی ښکاري، خو ګورې دننه تبۍ ده. ګورې پتنګ ته ښکلی شی ښکاري او مزېدار شی ښکاري، خو چې ورشي نو ودرې وسوځې تباه او برباد شي، لاړ شي مړ شي. ګورې دې زنا له مه ورځه، دې پردي مال له مه ورځه، دې ګناه له مه ورځه. ګورې مه ورځه، تا ته خو خشته او مزېداره ښکاري، خو ګورې دې پسې دننه څه شی دی؟ بیا د دوزخ غرغنډې دي ورپسې، د قبر ډبول دي ورپسې، او د قیامت د میدان سختۍ ورپسې را روانې دي. رسول الله مبارک فرمایي وی ما تاسو کلک رانیولې یم، منې کوم هم چې تاسو ورنشئ، خو تاسو په ما غلبه کړې ده او تاسو ما پرېږدئ او دقه د خواهشاتو رڼا پسې ور روان یې، او انتم تقحمون فیها، او په هغې کې ځان وردننه کوئ، او دا سبب د اخرت د مضبوط عذابونو ده. عقل به مونږ چلو، خو په کومه طریقه به چلو؟ د خواهش تابع کوو به نه. عقل څه ته وایي؟ عقل دې ته نه وایي چې ته خواهش پسې ولګې، عقل دې ته وایي چې ته د الله مقابله کې خواهش وانلې، د الله په مقابله کې خواهش وانلې. او زه به درته اوس څو مثالونه درکړم چې تاسو ته پیش شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله معراج ته لاړ، اوس به عقل ته هم ګورو، شریعت ته به هم ګورو، نو تاسو به زما په خبره پوره پوه شئ. نبی علیہ السلام فرمائی جبریل علیہ السلام راغی او زه راپاسولم او زه نیغ بوتلم او بیت الله شریف طرف خوا کې چې کوم حتویمو نو هلته کې زما سینه اوشلوله، هغه اپریشن چې ورته ته وایي هغه اپریشن زما وشو، او یو څاروی یې راوستی و، براق ورته وایي، لکه د برېښنا په شان تک سپین او د برېښنا غوندې تیز مزل یې کو. په هغه څاروي باندې سور کړم، او چې څه منځ مې مزل وکړه نو ما ته وایي چې دلته کې یو 2 رکعته لمونځ وکړه. نو چې مې 2 رکعته لمونځ وکړه نو ما تپوس وکړه دا کوم ځای دی؟ نو ما ته یې ووایي چې دا ستا د هجرت ځای دی، لکه مدینه منوره. بیا چې مې څه منځ مزل وکړه، ورس عقل ته دی ګوره، ښه عقل دلته لاندې اوس پاتې دی. ولې؟ براق دونه تیز مزل کو چې کوم ځای به نظر لګېده هلته به یې خپه کېښوده. نو بل ځای ودرو، دلته 2 رکعته لمونځ وکړه، نو چې 2 رکعته لمونځ مې وکړه تپوس مې وکړه دا کوم ځای دی؟ نو راته وی دا هغه ځای چې کوم ځای کې حضرت موسی علیه السلام الله سره ملاقات کړی، کوه طور چې ورته تاسو وایئ. نو چې څه منځ نور لاړو نو بیا اوس کوم 2 رکعته لمونځ وکړه، نو چې مې 2 رکعته لمونځ وکړه نو بیا مې دې تپوس وکړه دا کوم ځای دی؟ دا هغه ځای چې کوم ځای کې حضرت عیسی علیه السلام د حضرت مریم نه خدای پاک بغیر د پلان نه پیدا کړی دی. نو بیا وردننه کړم په بیت المقدس باندې، بیت المقدس چې تاسو ورته وایئ. نو جومات د 1,40,000 پیغمبرانو نه ډک دی. هلکه اوس په دې نظر کو دومره په لږ ساعت کې براق بیت المقدس ته د عقل په بنیاد رسیدی شي؟ وایي نه. عقل وایي چې دومره ساعت کې براق څنګه رسي؟ اوس به عقل نه ګورم، چا ته به ګورم؟ چا به سي؟ الله او رسول ته به ګورم. الله څه وایي؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الله ويزق ولدا ابن پاکما دا سبحان هغه وخت استعماليږي په عربی کې چې کوم وخت تعجب والا خبره دا خبره ډیره ده، عجیبه خبره ده، او خلک په تعجب کوي په دومره لږ ساعت کې د مکې مکرمه نه بیت المقدس ته څنګه رسیږي. الله وی مو رسول پیغمبر ما ورسو، الله وی مو رسو بیت المقدس ته، لږ ساعت کې مې بیت المقدس ته ورسو، معمولی غونډه کې مې رسول دی. بیت المقدس کې بیا پیغمبران ناس دي، حضرت آدم علیه السلام تقریر کوي،
حضرت موسی علیہ السلام تقریر کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام پاکی تقریر کو، حضرت نوح علیہ السلام پاکی تقریر کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پاکی تقریر کو، اور حضرت جبریل علیہ السلام دا سج نظامت کی کہ یو را پاسو بل لا پاسو بل لا پاسو، اور اخر کې حضور پاک مبارک تقریر کو، اور بیا صاحب براق دغل تپاتی شو په پولو باندې بر اسمان ته ورسید، اور نبی علیہ السلام فرمایي کہ لاس مبارک باندې هغه دی لګاو چې کوم یې بلما نظر لګید، هلکه بیا بدلته عقل پاتې کو، او چې عقل منون یا خبر به ومني نه بالکل به ونه تبا وای چې بېجان په دلاره خو د دنیا یخنی وا بل خو دومره سخت یخنی دا منفی سنټیګریډ یخنی دا بالکل الته انسان جون نشي تیرول سین په بار الله او ستا عقل خو بدلته کې بیا حیرانی چې لکه ته خو اکسیجن هم نشته دا څنګه لاړو او اسمان ته پوره څنګه ولګي د دومره د پوره کم دی نه رااله، لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي او دا احادیث تواتر ته رسیدلې دي دینه، یعنی دا خبر واحد دی دا نه مکه متواتر دي، دا هغه خبر واحد دی چې ټول کتابونو لیکلي دي، انکار پکې نشي کولی. بر اسمان توحید په لومبي اسمان کې ابراهیم آدم علیه السلام سره ملاقات وشو، په دویم کې عیسی علیه السلام او یحیی علیه السلام سره ملاقات وشو، او په دریم کې حضرت دا یوسف علیہ السلام سره ملاقات شو، او په پنځم کې حضرت ادریس علیہ السلام سره ملاقات کیږي، او په شپږم کې د حضرت هارون علیہ السلام سره، په پنځم کې د حضرت هارون علیہ السلام سره کیږي، په شپږم کې موسی علیہ السلام سره، او په اووم کې ابراهیم علیہ السلام سره، او هغه بیا کوم فاضي یا الله الذي او رب العالمین سره ملاقات کیږي، او الله ول پنځم منځونه ورکړي، او د التحیات لله خبرم پکې کېږي، او بیا جنتونو ته تللی جنتونه او قتل، او بیا دوزخونه او قتل، او بیا واپس راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم. څومره سات تیر شو، اوس بدلته عقل سره ګورو او شریعت ته ګورو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی چې کله تلم د بسترې نه پاسې دم چې واپس رالم نو زما بستر هغه څه ګرمه وه، او هغه کلو والا زنجیر دی چې خلک هغه زنجیر د کلو والا راغورځي نو لقي کنه ولقي، او چې تیر وګرځي او په لقیدو شي څومره سات کې قلاریږي، بیا سکند نمزر قلاریږي، یو سکند نمزر قلاریږي. نبی علیہ السلام فرمایي چې واپس رالم نو زنجیر هغه سره قیدل او درېدل نو چې بار ته وته ما نو ابو جهل لاله مخ لراغه الف لام شیطان چې مخ لراغه وسنوي قصې په شته کې نشته، ما وی اوشتا وی څه قصه ده مې دقه د شپې په لک سات کې بیت المقدس ته لاړم او بیا واپس رالم، نو هغه ته د خلکو مخ کې بوي دا خبره روانه کله کوله، دا خو بده رستو شي چې نه د خلکو مخ کې کوم خصوص کې ایمانی نه، حضور پاک فرمایي چې او بالکل د خلکو مخ کې ایمان او سوي بالکل خلک را تراغون راشه وسنوي قصې شروع کړې دي، وای څه قصه دې شروع کړې ده ورسه قصه دې دا الک سات کې بیت المقدس ته تلم پکې منځم کړې واپس هم راغلم، خلکو چې تمنل هغه خو عقل پسې ګرځي، عقل چلای خلک نه مانی. یو څو سوداګر پکې نه سو تاجران، هغه تاجران وی الکه ودرې کا صبر وکړه مونږ ته پوښتنه کو، مونږ شام ته تللیو، مونږ بیت المقدس جمعات ته تللی خطه تللی او تللی ما د جمعه سو دروازې وي لوایوس کل کې ایسو وي ګمبتونه ایسو د خار کوم طرف ته جمعات او د خار کوم لارې وي شابه مونږ ته وایا لکه ته تللی تا ته ودا ارس معلومي اسرونو تاسو نه تاسو کوما زمونږ په دې جمعات ته تاسو ډیر منځونه د جمعې وکړل کنه یو هم نه کې سونم کړی دي او که تاسو براو نه ګوره او زره نه تاسو کوم چې زموږ د جمعه کې څوک پکېږي تاسو ته پته لګي کما ده ته چیرې زموږ څوک پکېږي او دی خواته زموږ کل کې لګېدلې څو تنبیه دي نو تاسو وایي چې استاد مون خو تعالی راغلی تر ته خای ځان چې تاسو وګورئ چې تاسو څو سترګې دي نو مون خو دې نه راغلی چې مونږ جمعه کې بره پکېش مارو او کل کې بشمار او زه دنیا جمعهونو کې لګیام او تقریرونه کوم په دنیا په جمعهونو کې نو که تاسو مانه تاسو کو چې تاسو پرون په دعاوه کې په پلان کې جمعه کې تقریر کړی دی نو دا هغه څو کال کې دی والله کرا ته پته لګي دا بشیرجان ټول عمر دلته کې مونږ سره نه تاسو کوي او خو مضبوط یار به دي تاسو دا کنه دا او که تاسو مانه تاسو کو چې دا وجود سولشتي وګد دی سمره پلان دی نه ورا بشیرجان زره مې شنه دا خو مې د خېټه نه پیتا نه تاو کړی او نه مې بشیرجان د سر نه تر د کندو پورې د خپل پوری پیتره چې په دې ناپ کم چې څونه غټ ته سمره نری دی لکه ما د خبرې مقصد دا دی چې کوم شي درې سوچي هغه به ته معلومي او چې کوم شي درې سوچ نه اچھا ته نه معلوم نو حضور پاک وی چې هغه د سپیره بچی نه تاسو کا چې دروازې سو دي ګمبتونه سوري یا خدای او زه خدای له نو ته چې ګمبتونه شمارم او د خار کم طرف ته د خار څو دروازې دي او څو لارې دي او څو کوسي دي او د شپې ته له دا خو اوس دې زمانه کې بجلی هغه زمانه کې بجلی نه وي حیران شو زه به یو مثال درکم یو خل یو کوټه جوړه کړو کوټه یو سړی ته هغه کوټه ونیو
چې کوټه دې هغه سړي قبضه کړه ښځه لاړه جج له دعوی وکړه هغه سړي وکیل ونیوه چې وکیل یې ونیوه نو هغه وکیل به پټکي یې وه پخوانه د پټکو رواج و د بوډاګانو به مو هغه وکیل په هغه ښځې جرح وکړه وی ترورې دا کوټه ستا ده وی یو جي دا زما ده او دې سړي رانه نیولې ده وی که ستا ده خو بیا درې نو تپوس کوم وایه د دې کوټې څو لاړې دي لاړې دا بره لرګو ته وایي څو لاړې دي ښځه وی یروره دې د لاړو نه څه خبر یم واقعي موږ ته د خپلې کوټې د لاړو پته نه لګي دا لاړې خو هغه چاته پته لګي چې د شپې خوب نه ورځي او برګې شماري نو موږ له خدای پته دی خوب راځي هلکه بشیر جانه تا د کوټې څو لاړې دي ځکه دا ال دې راته وي نن 5 روپۍ انعام در کوم او درې به ورسره حاجي صاحب هم ورکړي د لاړو چاته څه پته لګي نو ښځې ته وایي ستا کوټې څو لاړې دي لکه ستا کوټې تا ته به لاړې معلوم ښځې ورته وایي وکیل صاحب یو ځل مې جوړه کړه هغه هم په لیبر په مزدور او په ګلکار باندې او بیا رانه دې سړي نیولې ده نو ما ته خو د لاړو پته نه لګي او وکیل صاحب ته هر سهار را پټکې وی او ماښام یې کوزی او سهار یې بیا وی او ماښام یې کوزی ستا را دې پټکي څو واله دي بس د وکیل صاحب د خپلو نه ځمکه وتښتې ده خدای دا خو زما نه ګټه وکیله وخته وی ما ته خو د پټکي د ولونو پته نه لګي نو ته پټکي هر سهار وی ماښام کوزی او د پټکو د ول درته پته نه لګي او کوټه ما یو ځل جوړه کړې ده هغه هم په لیبر زه ته څه خبر یم د لرګو نه لکه خبره مې دې پورې کوله چې نبی علیه السلام مبارک ته هغې وایي د ښار څو دروازې دی او د جومات څو کړکۍ دی او څو یک تنبي دی او څو ګمبتونه یا خدای دې سپېرو له څه جواب ورکړم دی کې حضرت جبریل علیه السلام راغی او ما ته یې ورکوه جوابونه او د بیت المقدس دا ښار او جومات یې راوړل او دقسې مخامخ یې راته ونیول دی به تپوس کو ما ورته مخامخ کتل جواب به مې ورکوه دی به تپوس کو ما به مخامخ کتل او جواب مې ورکړه خو په هغې سره یې ونه منه ولې ونه منه عقل یې واغېسته او د پیغمبر مبارک خبره یې وانغېسته په دې خبره پوهېږې ما بل طرف ته اوس ګوره دا ابو جهل په لاره ته حضرت ابوبکر صدیق والا مخې له ورغی ابوبکر راشه که ده هغه ملګری خو دین بل څه بل څه وایي مطلب دا دی چې دا خو د عقل نه لرې خبره ده نو دا ملګری به هم ترې راواړوم ملګری خو دین بل څه وایي څه وایي وی اخو وی چې د شپې په لږ ساعت کې بیت المقدس ته تلم او بیا واپس راغلی ما بس ابوبکر عقل نه چلی اسوی مړه ابو جهل دا خو ډېره وړه خبره چې بیت المقدس یادی که دې وایي چې په دې لږ ساعت کې بیت المقدس نه پس اسمانونو ته تلم نو بیا یې منم ابو جهل سترګې لاندې خلی شو ولې منې ما چې ته دروغ ده د خولې نه نه دی اورېدلی ما وجدته صادقا وامينا ما رښتونی مونته دی ما چې ته د دې په دروغو نه دی لیدلی دا همیشه رښتیا ویلي دي نو چې دا وایي منمې بس خو زما وروڼو ابوبکر صدیق رضی الله عنه عقل شاته وغورځو او د پیغمبر مبارک خبره یې ومنله په ایمان کلک پاتې شو او هغې نور خپل عقلونه چلول لاړل برباد شو عقل خو د شریعت خلاف نه دی ګورې په دې هم ځان پوهېږئ بالکل خلاف نه دی لیکن بعضې څیزونو ته زموږ عقل رسي او بعضې څیز ته زموږ عقل نه رسي اوس نن سبا چې څومره ایجادات شو وایه که نو دلته په موبایل کې ولیکې بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ولیکې او یو ټک ولا ورکې په دا یو سیکنډ کې کراچۍ ته دا میسج رسي که نه رسي لیکن یو څه چلا وکړه هلکه یو سیکنډ کې دا څنګه ورسېد دا حرفونه دا خو زما په موبایل کې پراته دي رسېږي په یو سیکنډ کې ورسېد او دلته په موبایل کې وایي هلو نو په سعودي کې درته وایي هلو او چې بیا ورته وایي څنګه او وایي خیمه په سیکنډونو کې رسېږي که نه رسېږي او یارو تاسو ته خو پته نه ما خو بل ځای لیدلی دي تاسو په کور کې دا شیدونه پراته دي سعودي کې هلته کې چې طواف کېږي په مکه مکرمه کې تاسو ته په دې ټلویزیون ښکاري که نه ښکاري او په مدینه منوره کې چې خلک د پیغمبر علیه السلام سلام ته ولاړي هلته خلک درته مقصد ښکاري که نه ښکاري په ټي وي کې درته دوبۍ ښکاري امریکا درته ښکاري لندن درته ښکاري کراچۍ درته ښکاري نواز شریف چې هلته کمې خبرې کوي مقصد درته نیغ په نیغ براه راست درته ښکاري دلته به څه وایي عقل زما نه مني چې زه نه منم دا ولې زما عقل نه مني دا چې په سترګو ووینم نو منم ګنې دی نه منم عقل به رستو کو افرأیت من اتخذ الهه هواه نو الله ګیله کوي د خپلو بندګانو نه ګیله کوي چې ای بندګانو د خپل خواهش اتباع مې شروع کړې ده خواهش پسې روانې او زه م پرېښی زما خبره نه منې نو موږ به خواهش منو که الله خبره به منو وایو څه الله قرآن شریف د دې نه ډک کړی دی چې جبریل فرشتې ملائکه دي فرشتې عقل زما کم دی دا مني
جبريل عليه السلام هغه د الله ذو الجلال نه قرآن شریف راوالي او د نبی علیہ السلام مبارک نه چا تپوس وکړو جبريل علیہ السلام نه تپوس وکړو وته چې قرآن د الله نه راوالي او دلته را رسېږي نو څومره سات کې را رسې د ځمکې نه لومبي اسمانه پورې 500 کالو مزل او خره تیز سورلې مزل او بیا د لومبي اسمان نه دویمه پورې دویم نه دریم هر اسمان نه بل اسمان پورې 500 کالو د تیز سورلې مزل او د څونه سات کې را رسېږي وی الله رسول د سترګې د رب نم زر را رسېږي عقل دی وقل دی عقل خو چې چلے فرشتي به نه مني عقل چې چلو پیریان بم نه مني عقل چې چلو د مورګیړه کې بچی چې په کومه طریقه ماشوم پیدا کیږي او لویږي قسم نه دا خو ته پسترګو ویني ځکه یې مني ان چې عقل ته یو قتل نو ته حیران چې دا ماشوم دغلته کې څنګه لویږي دا په وبو کې د مور په ګیړه کې پروت دی او دا 15 میاشتې خو د کې سام وا د سلور میاشتې پاکستان او 15 میاشتې په دې کې ساوا او د دسترګې د وګوله دې ته وبنه ورکړي دا د راخپې څنګه جوړ شو د نوکاره څنګه جوړ شو د مور په دا ګیړه کې او دا ګردی څنګه جوړ شوې او دا کولمی څنګه جوړ شوې او د اینې څنګه جوړ شو او د مازغې څنګه جوړ شو او په دې انسان په دې دماغ کې چې د څومره په لکونو ذرات دي دا څنګه جوړ شو دا هم ویلو نو موږ ځکه منو یعنی چې عقل دې ته اخوا کو قسم نه کلام منه ډاکټر راته وایي منه ساينسدان درته وایي منه نو دا ډاکټر صاحب خبره خو منم دا ساينسدان خبره خو منم نو دا خدای او د رسول خبره باندې منم خواهش اتباع باندې کو په عقل کې خواهش بل عقل شاته کو عقل به خواهش پس نه ګرځي بس ما ته خدای وی دا معنا دا به کې عقل نه چلو ما ته خدای رسول وی چې دا معنا دا ما به خدای او د رسول په خبره اعتمادي ما ته خدای او رسول وی چې د قبر کې لاندې عذاب شته عقل او چلو نه خو انکار به وکم شاپ دربار کې امام صاحب قصدن حکمتن لغون یو پټه خپل وخت نه رستم شو او لارم لګه بدل کړه چې څنګه ورغه تحریک غوبل جوړ کړو تاسو هغه امام چې تاسو هغه مولا پټ شورانه ورانه غیغه تا دروغجن ټیم مقرر کړو او ټیم لرونه رسې امام صاحب قصدن تاخير وکړو چې کله ورغه د دهری مولا غوبل جوړ کړو چې غوبل احساس کړی دی اوسه امام صاحب باندې رومبه دا الزام هاي دروغ دراته ویلو په ټیم نه رستو راځي راستا ټیم امام صاحب قصدن داسې کولو امام صاحب دستوي وي صاحب لار رانه غلطه شو قدر یا برالم وزاده بل الزام او ملزم کول لپاره دا قسمه خبره یا توریه قبل شریعت جیس کړی لار غلطه شو صاحب په دریاب رالم په دریاب چرالم نو کیشتم نو پولم نو نه غانا مې وکتل چې یو د دریاب په غاړه یو اونوا او کر وشو اره کر کول او اون را پرې وتا او مېرو تبرګټ مېرو نه لیدل او سوکشتنو اره چلیږي او ویخه دا اونې ورا پرې وتا او چې را پرې وتا نو دغه نشتا اره کش او دا اونینا سیبا اره لګیاله او تختې وته او تختې بیا یو بل سره یو ځای شو ترکان نشتا او چې څنګه یو ځای شوې نو میخونه غیبی رالل او ټک ټک جوړ شو د پاسه په دستکی والی شو او خشته کشته ته جوړه شو او ترکان نشتا ارکش نشتا او چې کشته دې څنګه جوړه شو نو کشته نه غره روانه شو د ما دي خواله رو رسیدله او چې غالب شو نو مخو کې ښکته کړه او زه وتر او ختم او مانګیم نشته ډریورم نشته کشته روانه شو دې بل غالب تر رسیدله تر کو شو ما د هری چغه جوړ کړې وې دې دروغ ته ګور ارکش نشتا او نه ارکیږي او را پریوزي ارکش نشتا او د اونینا تختې جوړيږي ترکان نشتا او میخونه راځي او اون او تخته او کشته جوړيږي ټک ټک جوړ شو او ډرایور او مانګي نشتا او کشته یو خانه بل خواته چلےږي دې دروغ ته ګور تا چې څومره سړی د دنیا دا ډوډۍ ډېره خوري کنه دا خواهشات وردا ذهن کې واچوي نو دا عقل د سړی خرابوي ډوډۍ به کم خوري غوړ به هم لږ کم خوري نو ستا په دماغو باندې باغه د انسان د وجود په خوا به ورته خلکو ګیس وی ګیس دا مشران پوهېدله ډاکټران به وایي مړه ګیس پکې څه ته وایي سر ته وي ګیس هتلی دی سر ته ډاکټران وخاندي وي سر ته ګیس څنګه خېږي چا وایي په دې خپو مې باد دي باده وی به که بیا نه دی ډاکټران وایي باد په خپو کې کم ځای دی د خلکو پورې خاندي نو دا ډاکټر ځکه خاندي چې د دوی دا خیال دی چې ګنې دا به دا پوکي والا بادي او دا سر ته چې کما ګیس خېږي نو دا به ګنې دا پوکي والا ګیس وي واقعي که دغه شي خو دا خو نه دماغو ته خېږي او نه کونډو ته راخېږي لیکن که د دې ګیس نه چې پخوا به د مشرانو وي مونږ یو خاص قسمه شی والو چې هغه د انسان په دماغو له پاسه خور شي او دماغ وله بند کړي او د انسان په دې اډوکو باندې ستا د دې غوړو نه د دې وازګو نه او د دې غوړو سیدونو نه یو خاص رطوبت جوړ شي او هغه ستا په دې کونډو منډو کې وردن نه شي نو په خپلو دردونه راشي نو انشاءالله چې دا خبره بیا ټکي مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه کوم چې د دارالعلوم دیوبند بانی دی بانی
په هندوستان کې یو هندو پنډت هغه مولانا قاسم صاحب ته ما سره مناظره وکړه خو دا هغه زمانه چې مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه بوډا دی او بیمار دی اوس او هندو پنډت وی چې دغه مولا برا سره مناظره کوي مولانا قاسم صاحب ته وی هغه هندو پنډت خو تا یادې چې ما سره مناظره وکړي هغه وی د مناظرو نو څنګه خو بیمار یم وی صاحب لري غوغا جوړه کړې ده وی لا بس خدای خیر کی ور بشو مناظره لري نو شیخ العلم مولانا محمود الحسن صاحب رحمت الله علیه مولانا اصغر حسین صاحب رحمت الله علیه دا سلوی بزرگان دا مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه سره شو او ټیم مقرر شو یو ځای ته او التکی دین دال او پندت راغلی دی مولانا قاسم صاحب شیخ الهند ته تاسو مرګري چې دغه چې خود بوډه ما بس کوم دي سړي سره بس کوم دي سړي سره خود بوډه ما سره چې خطا کېږم تاسو برا سره نو دې ته یو منشي صاحب او هغه حکیم هم سره راغلی دی چې دی ورله ناغي وته صاحب لک صبر وکي پندت صاحب ډوډۍ خوري هندو پنډت ویډه راخره داسې یو غټه کاسه وه لویه غټه کاسه وه وی دا سوانه د پنډت صاحب لذي او په هغې کاسه کې کم از کم 3 نیمه دړی جنس پروت دی بشیر جانه 3 نیمه دړی الوا د پیسې به زما هغوی وی چې تقریبا 3 کیلو خو الوا پرته وه او قتلمي دي او صاحب هغې سره نور د دنیا چرګان او غوښې دي خو لوی 3 نیمه دړی او لوی جنس د پاسه دی او دا دننه لاړ چې دننه لاړ اوس بار ناست دي لږ ساعت تېر شو نو عقل وخې واپس تش راووتل منشي صاحب دوی ته وایي منشي صاحب وایي داسې معلومېږي لکه چې پنډت صاحب ځان سره نور پنډتان هم راوستي دي شي یوازې نه دی ځکه دا غونډ جنس چې وخوړی شو نو دا خو غونډ 50 کسان خوري سړي سره ملګري شته مونږ خو 3 راغلي یو وایي دا خدای دې خیر کړي چې دوی څنګه ورننوتل نو هغه سره څوک هم نو شي یوازې پروت دی بړیوالې د بالښت ته متکې ته منشي صاحب وایي چې داسې کار دی چې هغه نور ملګري دي چې ته په نورو دروازو تلي خو چې داسې یو خوا بل خوا وخت دروازې نورې نشته دروازه هم دا یوه ده نو د هغه ملګري نه ولې تپوس وکړه هلکه دا دومره لوی شی چې د یو له جنس دا چا وخوړل وایي دا صاحب پنډت وخوړه و د نر بچیه و د نر بچیه دا 3 دړی جنس چې دا بلا خوري دا بلا چې دومره خوري دی او ځای ته یو مړي دواله تللی وم د پنجاب ته مونږ ته ځکه نه علمه چې نو هلته کې چې دواله څنګه لاړم یو حضرت صاحب و د هغه مور به وه یو سړی په موټر کې راغی ډېر لوی راټو او چې څنګه او ډېر ښه سړی و یاره نو چې څنګه موټر کې راغی نو هغه نوکران ته زر راکوشو د موټر نه او دوی شاته سیټ کې ناستو نو په لاسونو نه کلک راونیوه او راوچته یې کړه یاره صاحب چې ودرېده که نه نو دې غریب ساعت له راتله نو هغه ډریور زر موټر ته کېناست موټر یې ته خوا کړ نو دې د ګرځېدو نو کټ یې راوړه ورته خوا کې واچو متکې راوړه هغه ورته کټ کې کېښود او دې په څلورو 5 کسو ونیوه نو په کټ کې کېناسته تاسو یقین وکړئ چې د هغه دا مټې نه دي دا زما پتون نه د بشیر جان شانته چې 5 پتونان یو ځای کې که نه نو د هغه مټې وې ظالمانو ما ته مخامخ ناست دی نو څه وکړم اوس لږ ډډې ته کښېنه که نه ټوله خبره هم تاله راځي بهر کیف هغې غریب له اوبه راوړې چې اوبې راوړې یقین وکړه دا زما خپل چې شمدید خبره نو ګیلاس به یې غونډ په خوله کې ور واړو او بیا به یې وتوکړ ما د خدای نه یا خدای پاکه دا غریب ته څومره تکلیف دی نو بیا چې لاړ نو هغه چې چا مور وړه هغه نه مې تپوس وکړ مې دا څوک دی نو هغه راته وښو تاسو ته یې نه ښیم یو نواب یې راته یاد کړي دا د هغې نواب نوسې دی د پنجاب کې یو نواب یاد ما ته وی چې دته ډاکټر ویلي دي د یو ګټ سار خوري او ماښام داسې غم نه دی خدای سات یو ګټ سار او یو ماښام او ډاکټر ورته ویلي دي چې دې نه علاوه بدله خوراک نه ورکوي نو چې ده باندې سار یو ګډ وخوري که نه اب هم له رویتوی به وله دا به وله په غوړو کې نه پخوي ډوډۍ پې بنده فروټ پې بند دي دقه یو ګډ سار او ماښام نو چې دا یو ګډ وخوري نو نوکران پې پټېږي نو چې 10 بجې شي نو نوکران ته کنځل کوي چې خدای مې بېخوبه څه د لوږې مړشوم خوراک راوړی نو مارونو هغه سړي چې وی دونه جنس وخوړه نو مولانا قاسم صاحب حکیم صاحب ته وی حکیم صاحب مناظره به ته کوې مونږ به نه کوو وی صاحب خو پنډت دی هغه سره به څوک مناظره کوي وی دومره جنس چې څوک خوري هغه عقل ني او چې عقل پکې ني نو ته به ورسره مناظره کوې زما څه کار چې د سره د مناظره وکړو تمارونو بنیاد د خبرې دا دی لږ یو پوټې خوراک هم لږ کم کوو ښه تاسو هم لږ کم کوئ چې په عقل د پاسه ستاسو هغه د غوړوالي هغه پرده را نه شي او په رګونو کې هغه غوړ چې عقل ستا پوره او کاملي او په دې عقل به د شریعت په رڼا کې مونږ
کار وکړو. نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو سړي اعتراض وکړو، ګوره دونه به هغه د خپل عقل او د حافظې خیال ساته. هغه زمانه کې دا مشهور و چې څوک کبان ډېر خوري که نه دا کب لږ ګرم دی نو دا حافظه کمزورې کوي. نو امام صاحب ته یو سړي وی ته خو د کوفي اوسېدونکي ته ما سره څنګه بحثونه کوې؟ مطلب یې دا و چې د کوفي اوسېدونکي خلک خو کبان خوري، کبان چې خوري خو حافظه به دې کمزوري. امام صاحب ورته څه وایي؟ وی زه د خپلې حافظې دونه خیال ساتم چې ده پخه به د پیچیم نو ما کب نه دی خوړلی. د دې عقل د دې حافظې به خیال ساتې چې د دین کار پې وکړې. نو امام صاحب چې دا خبرې وکړې نو هغه سړي چغې جوړې کړې، هغه دهري وی دې دروغو ته ګوره، دې دروغجن ته ګوره، مصري نشته او کشتی جوړېږي، رکخ نشته او د اونې نه دغه وځي څه ورته ویل کېږي تختې وځي، او مصري ډرایور نشته او کشتی چلېږي. چې شور یې جوړ کړ امام صاحب د موږ ستا مناظره ختم. وی څنګه ختمه شوه؟ وی تاسو په خپله انکار وکړئ یو وړه کشتی بې د مصري نه نه جوړېږي او بې د ډرایور نه نه چلېږي. نو دومره لوی نظام د کائناتو دا به بغیر د یو مصري نه جوړونکي نه څنګه جوړ شي او بغیر د یو چلونکي نه به څنګه وچلېږي؟ نو مونږ خلک را کوټې کوټینې غوندې عقل دی به دې نه کار اخلو، شریعت پرېږدو. رښتیا ووایه مونږ تاسو دلته ناست یو، څاروی په د خپلو خواهشاتو کې مور او خور پېژني؟ نه، بلکل نه پېژني. دقسې چې کوم انسان سره عقل شته خو د خواهش تابع دی او شریعت ورسره نشته، لکه امریکې والا او یورپ والا او برطانیې والا، هغوی په د خپلو خواهشاتو کې نه مور پېژني او نه خور پېژني. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی قیامت به په کومو خلکو راځي؟ ورونو دا راته ځکه وایم چې موږ خپل عقل د خواهش تابع نه کړو او دا عقل د خدای او د رسول د وینا تابع کړو. او دا قوم نشو چې دا کوم پیغمبر مبارک فرمایي رسول الله مبارک سوی وی قیامت به په کومو خلکو راځي؟ الله اکبر. وی په داسې خلکو به قیامت راځي چې هغوی به یو بل سره داسې ژوند تېروي لکه د ځنګل څاروي چې یو بل سره څنګه ژوند تېروي، او سل کې د ځنګل څاروي پرده نه کوي او خپل ځان نه پټوي او خپل اندام نه پټوي او ښکاره دي دقسې به بربند ګرځي هلکان او جینکې او سړي او ښځې. او چې کومې بدعملۍ کوي نو شرمېږي به پکې نه، په لارو کوڅو کې او په پارکونو کې، په لارو کوڅو کې او په پارکونو کې او په سړکونو کې به یو بل سره بدعملۍ کوي. خدای دې داسې مخلوق نه کړي. او بیا د دواړو جهانو مبارک سردار سوی الله اکبر. وی کم دوه کسان ښځه او سړی چې یو بل سره بدعملي کوي او لږ دې یو بل ته وایي چې یو پوټې غوندې د سړک نه غاړې ته به شو. د سړک په دا میانځ کې چې دا چل مونږ کوو دا خلک تېرېږي دي خلکو ته لږ تکلیف دی، نه یو پوټې به د سړک نه یو پوټې غاړې ته شو. وی دقه سړی به په هغه زمانه کې داسې وي لکه دې زمانه کې چې ابوبکر او عمر څنګه دي. په دې زمانه کې ابوبکر او عمر ډېر نیکان دي که نه دي او خلکو ته نیکي داسې ښکاري چې ناشنا ورته ښکاري. نو دا به په هغه زمانه کې داسې خلک وي چې بدعملي به کوي خو ملګري ته به لږ د دې سړک نه دی خوښ. الله خدای هم ساتي. نو د امریکې ما په خپله په اخبار کې کتلی دي د امریکې یو مور په لور دعوه کړې ده په جج سره. وی دا جنۍ چې ده دا لور دا لاندې فلیټ کې اوسېږي او زه بره اوسېږم ما سره ملاقات نه کوي، ما دې 15 منټه نه راکوي چې د دې له ملاقات له ورشم. نو جج هغه جنۍ راوغوښتله، نو چې راویې غوښتله وی دا رې سره وی دا مې مور ده. وی ته کوم ځای اوسېږي؟ فلانکي ځای کې. دا کوم ځای اوسېږي؟ دا منته اوسېږي. څومره لرې یو بل نه؟ لرې خو نه یو زمونږ لا د لاندې مو دا برې. وی دا مور خو دعوه کوي چې دا لور ما سره ملاقات نه کوي او چې زه کله ورکوزېږم نو ما ته دروازه بنده کړي 15 منټه ټایم نه راکړي لور مې نه یادېږي مې. دا ټیک وایي؟ وی او بلکل ټیک وایي. او ټیک وایي او ته دې له ملاقات له ولې وخت نه ورکوې؟ ته مه ورخېږه خو دې ته دروازه به بنده و چې 15 منټه ته لور یې که نه یادېږي. وی زما یو سپی ده او چې د ډیوټۍ نه راشم د هغې د خدمت نه نوزګارېږم. د جنۍ وایي نو ما سره وخت نشته چې د مور له بره وخېږم یا دا مور راشي او ما سره کښېني. جج ورته څه وایي؟ وی خلک سپی دې د مور نه زیاته خوښه ده. وی او سپی مې د مور نه زیاته خوښه ده. دا ولې؟ دا عقل سره شریعت نشته. ته ما دې قسم په خدای چې مونږ له خدای کم ژوند راکړی دی، قسم په خدای چې انګریزان دې ژوند پسې پسخېږي. تاسو د هغې ژوند پسې پسخېږئ، هغه ستا ژوند پسې پسخېږي او مونږ د خدای د هغې ژوند پسې ونه پسخېږي. هغې څه ژوند دی؟ د انګریز پسې او د هغه به ژوند سي. قسم په خدای ما ته یو سړي خبره کوله د جاپان کې تجارت کار کوي. وی مونږ تللي وو، مونږ ته یو جینۍ وه هغه مونږ ته دا څه ورته وایي ګایډ کې ورته وایي دا مونږ بوزي او سامان چې الو نو مونږ خو ژبه نه راځي. نو یو ګایډ یو جینۍ هلته دفتر یې د باقاعده ته به دفتر ته ورشي هغې ته به وایي چې زه د پلانکي شي کاروبار کوم او د ما دا شی پکار دی نو ته ما مهرباني وکړه ما هیلپ وکړه. هغې سره به خپلې پیسې جمع کړې، هغې به دله سړی درکړي یا جینۍ به دله درکړي به دله مخکې نو زر به دې کار وشي. ژبه مغې له ورځي تاله نه درځي او کارخانې مغې ته معلوموي، ریټونه مغې ته معلومي، نو په یو 2 ورځې کې به دې پوره کار وشي. او چې داسې ګرځې پروکه پسې ته به څه وکړې؟ وی مونږ سره سودا اخېستله نو مونږ دفتر ته ورغلو، هغې سره فیس جمع کړه، هغې له یو جینۍ راکړه چې تاسو ګایډ شو.
هغه راته وی دلته انډرګراوند ریل دی انډرګراوند ځمکه کې دننه دی نو موږ یو ځای کې ریلګاډي نه کوز شو اجنې رانه مخکې د موږ ورپسې یو نو په پوړو برختو هغه ګردن د متحرک پوړې وی هغه څه ورته اسکلیټر ورته وی څه شي وي په پکې برابر خېجه وی چې موږ په دې تلو نو موږ په پوړو برختو خوا کې نورې پوړې باندې نور خلک لاندې پلیټ فارم ته کودېدل وی دي جنې الته یو خدای ولید په هغه پوړو یو بل سره جاپاني کې خبرې کو ټاټا یو بل ته وکړه چې دا جنې براو خطا وی مونږ ته وی چې کتا سو مال اجازه راکوي نو دا زما مور دا یو 2 منټه ملاقات وسره کو موږ ورشاو کو سره په پوړو باندې زر کوشوا امور ته आवाज وکاو ته درېدا او یو بل تر ترغاړه یو بل خپل کړل او په یو سکندونو کې په پوړو برا پسې راو خطا چې راو خطا مونږ ته ډیر زیات دغه کو چې تاسو وخت مې ضایع کړل دا وخت قیمتي دی او تاسو خپنه شي مور ته چې دا خدا خلا څوک ودا مې مور دا نو ته چې تاسو خو دې سره خبره ترې ونه کړې ویله بس سره ملاقات مې وسره وکړه لاس مې وسره ملاو کو ول ته سره نه ملاويږي وی شل کاله پس مې وسره لاس ملاو کو شل کاله پس او هو ولې پیجند سنگا وی په انټرنیټ یو بل سره خبرې کو اینو یو بل مخامخ لکه په دې موبایل کې یو بل سره خلک کاری نو پیجن مینه نو شل کاله کې ولې تاونه دي وی نه دې سره وخت او نه ما سره وخت او دغه جاپانیان دلته پاکستان ته راغلیو نو ما ولا چکر ورکاو نو دا خلک دکانونو کې ناستو وجرو کې ناستو غپ شپې لګولې په غاړو کې ما ته چې دا خلک شکای ما ته چې دا یو بل سره غپ شپ لګي وی دې څه کار مار نه کوي ایمون به ته چې نه دوی خو کار نه کوي وی دې خو ساس کیسه وی له خو بلا مان خدای ورکړي دی هغه خو وی چې ښا دا څه ناشنا بو تخکار شو او چې یو جری تم بوتل او په جره کې میز باندې او درتخان او غل او خلک راغوټو شریکه ډوډۍ مخوره ویلره ناشنا وته لګیدا چې دا څه مسله ده هلته په جاپان کې اوټل تبه خده خاون لار شي خده بدن لخپل ډوډۍ وي او خاون بدن لخپل وي خده بخپل بل ور کوي اوټل والا او خاون بخپل بل ور کوي مونږ خو دې خزو غرق کړو مونږ هو را چلو او قسم په خدای کمالې شوي دا څه ده کنه دا هلته خده خپل ګټه کوي او خپل بل باور کوي او سړی خپل ګټه کوي او خپل بل ور کوي او په دې کې زمون خدای وی اسلام موږ حق را نه کړ په جاپان ته لاړ شي چې پته راته ولګي ځان لا بغټي او خوريبا خاون بدل نه ګټي په امریکا ته لاړ شي چې پته لري ولګي الته په امریکا کې خدای ګټي نو خوريبا په جاپان او په لندن کې به خدای ګټي نو خوريبا او خاون لبم ګټي په استرالیا کې ورچا نو لور به ګټي ځان لا خاون پیدا کوي او خاون بخپل ګټه خوري او دا بدن خپل ګټي ور کوي دا خو د اسلام دي ټکټ کې بالغ ته ډرواله ده او خاون ګټي زوی ګټي او شراب نشته چې پیسې ته بے ځای ولګي ال ډول پیسې په شراب ولګي ده او دلته شریعت زناکاری بند کړی دا ال ډول په دې ولګي ده اقل چې د شریعت تابع کې زما دي قسم په خدای وي چې خوشاله جون به تیرې مور او بچي په پکټ کې یو د ناسي ډوډۍ بخوري یو به ګټي او سل به خوري او چې عقل د خواهشاتو تابع کو زما دي قسم په خدای وي چې زمکه به ته ټینګ شي خرڅه به ولا تنخواه ته کم ټینګي کارخانه مو ته ټینګي کې به خواهشاتو لخرڅه نو عقل ولا چا تابع ساتو شریعت بس قرآن او سنت ما تسوي عقل بداغه تابع ساتم د خواهش تابع بنه ساتم نو دا ټول کائنات ستا تابع دي قرآن محترم اوریدونکو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس سے پدې 659 نمبر 61 کې تاسو بیان ور عقل د الله تعالی لوی نعمت ته دا تاسو ته په خبر خار کې بیرون کچریږي اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کې ایسٹ هاؤس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاويږي टेलीफोन नंबर दे 255 29 12